یاره مله ما چې په موبایل کې ډېر زیات ضروري تصویران ډیلیټ شوي دي او ډېرې ضروري ویډیوګانې را چې ډیلیټ شوي دي، نو دې لپاره به یوه طریقه نه وي زه په خپل موبایل کې دغه ډیلیټ شوي تصویران ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړم. هو سته په دغه ویډیو کې زه تاته په موبایل کې 3 اپلیکیشنان درښیم. د دغو درو سرو اپلیکیشنان په زړه سره به ته وکولی سې په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړې. هو دوستانو که چیرې له تاسو څخه ستاسو په موبایل کې تصویران ډیلیټ شوي وي یا ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته په موبایل کې 3 اپلیکیشنان درښیم. د دغو درو سرو اپلیکیشنان په زړه سره به تاسو وکولی سئ په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړئ. که چیرې اول اپلیکیشن کار نه وکوي دویم اپلیکیشن به کار کوي. که چیرې دویم اپلیکیشن کار نه وکوي نو دریم اپلیکیشن به خامخا کار کوي. نو دا ټول موږ څنګه استعمالولی سو نو راسئ په ویډیو کې در وښیم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د ډیسک ډیګر پرو. دوستانو دغه اپلیکیشن ډېر په والا اپلیکیشن ده. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه را ډاونلوډوئ نو هلته له تاسو روپۍ غواړي، تاسو به روپۍ ورکوئ. له هغه بعد بیا دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډولی سئ. خو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کومنټ کې هم تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه بالکل فری را ډاونلوډولی سئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. په دې کې دوه اپشنان دي. اول اپشن د سرچ پر لاست فوټوز، دلته تاسو ډیلیټ شوي تصویران ریکور کولی سئ. او دویم اپشن د سرچ پر لاست ویډیوز، دلته بیا تاسو ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته ریکور کولی سئ. په دې کې اول اپشن د سرچ پر لاست فوټوز، سمپل به دغه سرچ پر لاست فوټوز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ دلته سکینینګ روان سو. نو دغه اوس زموږ مکمل موبایل سکینوي. د موږ په موبایل کې چې هر څونه تصویران ډیلیټ شوي وي هغه به بیرته موږ ته دلته راواړوي، هغه به دلته بیرته موږ ته ریکور کړي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سکینینګ دلته اوس شروع ده. تقریبا موږ ته 201 تصویران ګور ریکور کړي دي. سکینینګ اوس هم ګوره روان ده. 240 ته ورسېد، 300 ته ورسېد، 400 تصویران ګوره موږ ته ریکور کړو. نو دغه رقم دوستانو ګور د سکینینګ ډیر ټیم اخلي. زه په دغه ختموم. نو کله تاسو تصویران دوستانو ریکور کړي بیا تاسو کوئ څنګه؟ په دا اکاونټ کې 3 ډاټ اپشن ده. دغه اپشن به کلیک کوئ. اول اپشن د سلیکټ آل. په دې سلیکټ آل کله تاسو کلیک وکړئ اته تصویران تاسو ته ریکور شوي هغه به ټول سلیکټ شي. لاندې ګوره بیا تاسو ته د ریکور اپشن درکوي. په دغه ریکور اپشن به کلیک وکړئ هغه ټول ډیلیټ شوي تصویران به بیرته ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو ګوره سکینینګ اوس هم روان ده. تقریبا 2103 تصویران ریکور کو. نو دا ډیر ټیم اخلي. زه بیرته شاته راځم. بیا په دې کې دویم اپشن د سرچ پر لاست ویډیوز، په دې کله تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو ته ډیلیټ شوي ویډیوګانې ریکور کوي. نو دغه طریقه هم دغه رقم د سکینینګ به مکمل شي. دلته به تاسو ته ویډیوګانې راوړوي. خالي به بیا په د سلیکټ آل باندې کلیک کوئ هغه ویډیوګانې ټوټل سلیکټ کوئ. لاندې بیا تاسو ته د ریکور اپشن درکوي. په دغه ریکور اپشن څخه هم دوستانو تاسو کلیک وکړئ نو هغه ویډیوګانې به تاسو د موبایل په ګیلري کې سوي. نو دا ډیر ټیم اخلي. زه بیرته شاته راځم. نو دا دوستانو لمږ سره اول اپلیکیشن سي دغه اول اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو د دغه دوه اپشنانو په ذریعه سره په ډیره اسانۍ سره کولای شئ په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته ریکور کړئ. نو سره زه دویم اپلیکیشن ته دویم اپلیکیشن درښیم. د دویم اپلیکیشن نوم د آل ریکوري. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کومنټ کې درکړی دا. نو دغه اپلیکیشن هم تاسو لاغت څخه په ډیره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره په دې کې موږ سره اول اپشن د ډیلیټ فوټو ریکوري د تاسو تصویران ریکور کولی شئ. دویم اپشن د ویډیو ریکوري د بیا تاسو ویډیوګانې ریکور کولی شئ. او دریم اپشن د اډیو ریکوري د بیا تاسو میوزیک پالن ریکور کولی شئ. طریقه یې ده. نو اوس راځو زه تصویران ریکور کوم. ګوره په دې کې اول اپشن د ډیلیټ فوټو ریکوري په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا د ګوره ټیپ ټو سٹارټ سکینینګ په دغه ګیلري باندې به سمپل تاسو ټیپ وکړئ کلیک وکړئ. کله تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره د دې سکینینګ شروع سو. نو دغه به 100% ته ورسیږي. د موږ موبایل کې هر څونه تصویران ډیلیټ شوي وي هغه به موږ ته ریکور کړي. نو انتظار وکړو دوستانو سره موږ سره دغه سکینینګ مکمل شي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره سکینینګ 100% مکمل شو. موږ ته 16124 تصویران ریکور کو او 2 فولډران ریکور کو. نو ګوره ته آل لیکلی دی. سمپل په دغه آل باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته ټول تصویران په یوه ځای باندې راړوي. نو دغه رقم دوستانو کوم چیرې دلته تصویران په یو ورسیو کول ګوره پورته سلیکټ بټن ده. دغه سلیکټ بټن کلیک وکړئ دغه ټوټل ګوره سلیکټ سو. پورته ګوره تاسو ته د ریکور بټن درکوي. په دغه ریکور بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه ټول ډیلیټ شوي تصویران بس تاسو د موبایل په ګیلري کې سیو سي. نو دغه رقم کوم یار فولډر ځان ته سیو کوئ بیرته بیک ته راسئ. ګوره د هر فولډر تاسو دلته ځان ته راړوي. هغه فولډر خلاص ګوره په دې فولډر کې 4994 تصویران دي. په دې فولډر کې 1404 تصویران دي. یعنی هر فولډر تاسو جلا جلا هم خلاصولی شئ، جلا جلا هم سیو کولی شئ او ټول په یو وار باندې خلاصولی شئ. نو دلته یعنی په اول اپشن کې تاسو تصویران ریکور کولی شئ. بیرته شاته راځو. په دویم اپشن کې تاسو ویډیوګان ریکور کولی شئ. په دریم اپشن کې تاسو اډیوګان ریکور کولی شئ. سیم دغه طریقه ده. نو دا موږ سره دوستانو دویم اپلیکیشن سي دغه دویم اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ویډیوګان ریکور کولی شئ. نو اوس راځو دریم طریقې ته. دریم طریقه درښیم دوستانو
دوستانو دغه درېمه طریقه تر ټولو بهترینه طریقه ده. دغه درېمه طریقې په ذریعه سره تاسو 100% د خپل موبایل ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړلی شئ. خو دغه درېمه طریقه بیا په موبایل کې کار نه کوي. دې لپاره به تاسو سره یو کمپیوټر وي. تاسو په خپل کمپیوټر کې د ډاکټر فون په نامه یو سافټویر انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه سافټویر په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ بیا به خپل موبایل د کیبل په ذریعه سره ورسره کنیکټ کړئ. هغه ډاکټر فون سافټویر به په خپل موبایل باندې استعمال کړئ. نو تاسو د موبایل ډیټا سي دغه به 100% تاسو ته ریکور کړئ. نو دوستانو ان شاء الله په ډاکټر فون ریکوري باندې به ځان ته ان شاء الله ویډیو جوړوم. خو دغه سافټویر سره دوستانو دغه پیډ سافټویر ده دغه به تاسو پر پو باندې اخلي. لغه بعد دوستانو تاسو دغه سافټویر په ذریعه سره 100% په خپل موبایل کې ډیلیټ شوي تصویران او ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړلی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. مملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.